او سره پوه شي. په دا پاکستان کې پرېږدئ د وڼه په لیول خبره کوي. د وڼه په لیول چې کله خلک سره کښېني پاکې میش مازوري لاګي، پاکې میش پوتې لاګي، پاکې میش ټیټ لاګي. اکا ته کیمپ تدریمې، اکا ته بهر عوامي مجلس کې کښېنې، اکا په سیاسي مباحثه کې کښېنې، که د تعلیم په فیلډ کې کښېنې، که د سیاحت په فیلډ کې کښېنې، ولې میش په خپل سوچ فکر پرې یا شرمیږي. میش د خپل کار سره کښېنستی نه شي. میش کې دا یوه مبارزه نشته دی چې زه د چا سره کښېنم. په دغه شي کې په چا کې یو ججک وي چې داسې نه وي یا نه وي، چې تر څو پوره دا شی وي درکې، چې تر څو پوره د دغه خبرې سوچ وي درکې، دا سوچ ما جوړوي چې څه ودر ترڅي. موږ وګا میش کمپین چلولی و، ا کمپین مو خالي ذاتي د ځون په لیول نه و چلولی، او نه کله د ځون کوشش که په دا یوه خبره سره پوه وي. دغه علاقې نه یو بشه یو کس نه پاس کېږي. شولان دی یو سی 13 او میش 15 کسون لاجی. که دا 15 کسون تو منظم کسون ولاژل، که دا 15 کسون تو تعلیم یافته کسون ولاژل، که دا په خبره پوی کسون د ولاژل. دا ګارنټي درکوم چې په ونه کې و د شولام نوم په ډېر باریکي ټیم کې په ډېر لږ وخت کې وي انشاءالله د دغې علاقې سره د دغه خلکو سره برابر ضرورت دی دا قانون پوه شي. نن پلارې درې چې څومره مشروع دي ذمهوارۍ میش ته راکړي، اوس مقصد په تو باندې تو چې ته خپله ذمهورات څرنګه په مخ وړې او په دغه شي خبر اوسې چې اوس نن سبا د مزدورۍ د دغه شي وخت تېر شوی دی چې هغه مزدوري چې هغه ستړی وي هغه میش توس په سوکا سره نه شي کړی. داسې څوک سیاحت کې چار کو، څوک په افسرۍ کې چار کو، څوک د تعلیم په بل فیلډ کې چار کو، حقوق څرنګه چار عزتمنه یې کو، ژوند یې پستي کوي، بال بچې څه شی وي پوسته وي. دغه شي د پوره اجتماعي سوچ ضروري دی. اجتماعي سوچ ته شي ته یایي هر هغه سوچ چې په هغه کې د کلي مشر، د کلي وړ، د کلي ځوان، د کلي تعلیم یافته، د هر کور نه د هر ځیکي نه خلک روشي سره کښېني خپل کلینکای سره وټاکي. په کور کې وګا وګا کښېني بچیون در نږدې کوي. د تعلیم په ټول نه زیات ضرورت دی څومره چې پوهېږي د تعلیم کوي. وګا وګا خپل بچی کنوینس کوه ریس دې څرنګه تېره کړه، په کوم فیلډ کې دې تېره کړله، څرنګه دې تېره کړه. تو خو هر یوه تجربه شته دی، تو خو هر یوه په هر یوه میدون تېر شوی. دا بچی د سبو د دور د پوره میاناز رو جوړ کا، خلک یې د جواتولو رو جوړ کا چې دی په علاقه کې یو کردار لري. او ورسره په دا علاقه کې میش ته د سیاحت ضرورت دی. په 1947 کې دا ملک آزاد شوی دی. د دې ازادۍ سره میش محکوم شوي. یه غرض نه د تو تعلیم محکوم دی، د تو سیاحت محکوم دی، د تو بجلی نشته دی. د یوه د زندګۍ هغه بنیادي ضرورت چې د ژوند سره تړلي وي. دا ځینې مشرون وتلي یې بهر ته، ډېر ځوانان بهر ته تللي بهر زندګۍ وکسئ د تو سوله وکسئ. او پوتې ویلی پوتې نن یې میش په دا چې د خپل شي د پوره هېڅوک نشي وتی، خپله اوز نشي کړلی، د خپلې خلکو سره نوستی نشي کړلی. تا میش توس بیدور نه شولي، میش تو سوچ فکر نه وکړ، په جذبات ما درېمئ، د چا په دا احساسات ما درېمئ چې دا مې د کوم دی، دا مې د کلي دی. کلیوالي ختموي، ملي ختموي. دغه وطن ته د ګاډې چارې ضرورت دی، دغه وطن ته د مشترکې خلکو ضرورت دی چې دلته هر یو کس میش جوړوي. میش داسې کس مخ ته بیایي چې د کلي نه د هر کلي نه میش ته کمیټي ته یو کس ورکړی وي. د کلي ول کس وي دا را ذمهور وي لکه کونسلر چې ذمهور وي، چې سبو دا نه وي چې میش په غلط فهمي کې سره شاک وي. بل یو په دغه شي باندې ځون پوه کړي ضروري شی دی، اهم شی دی. مخته و د پیران ونه نه 2 کسون تلل، ام پی ای د میش ویستللی دی، مخته نه وه یو ام ان ای ووه. ام ان ای ته ورته ډېرې کمې خلکې لاسرسی و. په کلي یا په کوم په وطن کې و یو نیم کس ورسېده، میش غونډ نه شوي ورتللی. اوس د نظام راغلی دی کوره ته، د دغه د کور د خلکې نه و د تو سیسټم راونیسي. ته وویږه ګایز مجلس ورسره کړی شي، په خبرو ورسره کړي، اته نن ته سره ملاتړ نه شي، اته نن ته یې بل کونسلر سره ملاتړ نه شي. سبو ودای مزوری وي، ورته ویوه احساس کم ترې شکار وي. میش دا راغوښتي وي، موږ غونډ راغوښتي وي. غونډ کونسلرون د علاقې ټول خلک مول چې هر یو سړی دا روشي کوم وخت ته د خپله پکې دماغ خپله کیسه کښېږدي. دا کومه په میش اعتبار ورکړو چې میش وپېژني، دا کومه د میش سره داري ورې چې میش مخلص وي. او د میشو هر اچار د کوم د پوره وي، هر یو
کړوړه هم د کوم د پوره وي خو هر کردار هم د توسې د پوره وي خو د توسې سهارار ته ضرورت خالي په دغ شي نه چې ته مو ته وټ روکې یا مخ ته بوځې نه سبو دا ځوانون دي په یوه بل ځای ویلوړ وي چیرې په سیاحت کې دی داري دولته محکمر درېمي دلته د خلک سره ویلوړ نوشوي په میډیا باندې نن سبو چې وخت یو ګردش راوندی په دا ډېره علاقه کې توسې دا څوک نه چې په میډیا راشي د خپلې خبرې وکړي د میډیا مخ ته دا یو ښکلی پیغام چې د خلک دا یو سوچ فکر نظریه رسول که په دغه سوچ فکر کې سره ګډ شوي سره کښېنوستلي خبر هم سره پوه کړل چې توسه ګوله که زه سبو راپاس که توسه به مو ته کومې چارې وي دغه علاقې دپاره د کومې چارې وي خو دا مشرونو یار کوي توسو طریقار وښایي ځوانونو مشورې سره کوي رایو سره شریکوي په ګاډه چې داسې وي چې صابور ته ویلی شي چې ته مو لا ژلی یې ته د مو د کور نه تللی یې د مو د کور ذمهواره دې واخیستېدو د مو د کلي ذمهواره دې واخیستېدو چې په دغه غونډه کې نور خلک نباو کوي داسې ته نباو کا داسې ته چارې کا بیدور خال کې ضرورت ہے میش په دغه شي نرڅي درته چې تو سیا مو ته وټ راس کې سپلنکي خان یا یا دا هېڅ فکر د چې ونه شي چې په خپل زړه کې د کیم کاز درته مخلص وښکاري چې په کیم کاز ته په زړه کې دا پیولی شي چې ډاډا ووپې سبو یو زه خلکه په ویاله ویلی شي چې دا مو د کلي سړی دی دا د مو د وطن سړی دی چې دا د مو چار یار حق راشي دا په خلک کې حق شنوستی شي او دا د دغې علاقې هره یوه خبره دلته د زندګۍ د هر یوه شي ضرورت دی دلته په جلي وخت سے بهر ته وړ دا سوچ نشته دی چې تو دا کور کې بجلي نه وي بهر وکړه دا سوچ نشته دی چې د تو کور مخ ته دا روډ نه وي واحد کون میږي واحد خلک میږي چې د ژوند د څښلې یې به په لاس راکړي بیرته وکړي یعنې دا ذمهواره د تو په سرکار دو په حکومت دو چې د تو د کور یې به د تو د زندګۍ سره اجتماعي تړلي شي نه دا یې تو ته مهیا کوي میږ د حکومت د درې شپې ترلاسه کولو نه دوه درې شیان ویني یو مټی ویني تور نشته پې یو دا تیره لیکه ویني دا چې خدای د کیم دور نه ورکړي په دا علاقه کې د پتنۍ نه تر انګور اډې پر ازتر کل شرېدلی و وطن نس کولی نه دي د سرکار دولته د هېچا دا رواز نشته چې په خپل بچي باندې لاس زره خرڅه وکړو په میاشت کې که بازور ته زه تو بچی لاژي لاس زره میاشت خپې لاګي نو دا میشتو سیه د هر یوه کس درې درې څلور بچون دي او دا د نن سبو دور دا که لیر دو که زیای دی که داسې مزوری د پریاش نه و څه یایي خو په څه کوله نباد و په خپل پلور باندې په خپل مشر باندې تر ټول عمر لعنت یایي چې زه د دا عمره پوته سوتلی یم دنیا په کیم سوچ لګیا دو په کیم فکر لګیا دو میږ بیا په څه شي کوي په دغه جامې په دغه مجلسینه په دغه مشکلات په دغه مسایل کې وشاړي د دغه مشکلات نه راوتل دي ځکه تاسو ته وایم چې زه لوړ شو زه ډېره غوټې وکړه هېڅ ونه وکړه میږ د وطن عدالت نشته دی ضرورت یې دی درته په دا پښتونه کې هغه خلک چې دی روغ لږ تو ته سکون میلاو شو تو د آرام شپه تېره کړه تو باندې بېجا چا څه ونه ویلل هغه خلک د نن په پردۍ مقدمې کې په پردي عدالتینه کې پروته دي او د پښتونه یو که زنانه پې وژغوي دا په ښه باور سره ویلی شي چې هېڅ کس نشته پې هېڅ مسله نشته پې خو د تو خپل عدالت نشته دی په پردي عدالت کې پروت دی چې چا څه پې وکړل دغه وطن مقدمه کله راوکوئ دغه وطن خبره که بهر ته رسوئ په دغه شي کله مه ډارېږئ چې د میږ قوت کم دی زموږ سره خلک کم دي هېڅ مسله نشته ده په سیخه ودرئ یو ته ودرئ دوه ته ودرئ نشته څه مسله خو دارې و پیدور دا ویس سرې مخه دولته دا د کومې خبرې راونه وې جرګې وشولې دا د دغې علاقې یو مشر خبره پکې کړله چې لیده و د ستا د په څه شي په دغه شي چې داسې وي چې دا راڅوکې پیدا شو چې بهر ته یې میشستی شي بهر ته یې ژغوی شي دې مسایل دي دې شیونه به جوړ شوی د پنځم پر اسکول دی پکې دي دوې کامرې نور سیستم یې نشته دی ټیچر یې نشته دی اسپتال خو مې جوړ پې نه ژاني بجلی پې نه ژاني دا پورته کله خلته چې درې پوته یې په آخري باډر یې په آخري باډر یې د بازاره د خلک د تو سره دره انټریکشن نشي او راته په یوه کالونۍ کې باندې او راته په یوه کمپلیکس سوسایټي کې دي او راته په خپله چارې یاره وخته دي
د دغه ځکي وطن د دغه ځکي جوړول ته کار ووځئ توس ور ووځئ موږ ته د بهر نه څوک نه رسي د بهر نه که یو ښه ډاکټر وي لیونی دی چې په شلام کې وخت تېروي که یو ښه افسر وي لیونی دی چې وخت سره تېروي هېڅ شته دی نه دولته ورځ وي ډاکټر راغلی وی څټي مې تېر کړه خو میاشتې نه کړه تېر لوړلی ښاغلی موږ سره هېڅ سهولیت نه و د دغه شي دپاره د دغه سیستم د برابرولو دپاره هر یو ځوان هر یو کس باشعور جوړ شي چې چېرته د وطن خبره شي پکې کښېنه چې چېرته د قومي تحریک خبره شي پکې کښېنه پکې و د تو کنټریبیوشن وي ورسره پکې و د تو د نمایندګي وي ورسره که دا شیونه میږ توس نه وکړي ځوانون به یې دور شي داسې سست مایوسي دا مایوسي توره شپه ده لرې یې کې درخه یو څه ټیم وي څوک په سایډ کې څه جمع کړو څوک څه جمع کړو دغه شي نه خو ما ګبراو کېږه په تو کې پیرا خپل یو کائنات دی د تو په مټینه کې خپل یو زیر دی یو کسونو وتل په میږ توس نه ساده ساده خلکو وتل داسې وزیر اعظمون وتل دي چې چا یې خرڅوه خو چې کله په دی کې یوه استطاعت وه یوه سټیبلیټي وه پکې یو قوت وه پکې پاور وه پکې په خپل ځون یې اعتماد شو ته پیرا ملکین اوس نن سبا چلاوي داسې سیاستدانون دي چې مفلوج وي دغه سایډ وی چار پرېښې وه دغه چار پرېښې وه خولې وی چار پرېښې وه مرۍ وی چار پرېښې وه خو په یونیورسټي ته و چې لیکچر ته ته په کروړینه خلک وې لیکچر ته کښېناستل غږېدلی وې دا د سترګې کمپیوټر تورینه وې د دماغ نه لګېدلې وي هېڅ شي وې چار نه کړله خو کردار وي پکې او یو د دغه نه ما ډارېږه کردار په هر یوه سړي کې شته دی که پرین د څه نه دي کړي نن کړای شي که پرین د هنر نه دی زده کړی نن ووځه د هنر ضرورت دی څومره بېروزګاره یي څه شي دي در سره که په دغه وطن کې بدرنګه پته کېږي ټول عمر مایوس وي د خپل بچي په قدر ونه پوهېږي د خپل کور په قدر ونه پوهېږي په واړه مسایل کې شاخ په دا دنیا باندې څه قسمه زندګي تېره شوې ده اولي وال کلونایزیشن وه کلونۍ وه جوړېدلې چې چېرته وه ژوند تېرېده ورته و خلک تلل په دا کې دا نه وه چې دا څوک دی کیمځي دی د پاناباد خانابادوش زندگی شروع شوه رمې ووې دا شیونه ووي د پاناباد د زراعت ټوله زندگی شروع شوه کروندې ووې ویس نن سبا انډسټریل زون دی کارخونې دي فیکټرۍ ول دور ده ځکه هغه خانابادوش زندگی تېروي خلک دلځې ته ورسېدل چې نوې میاشتې جوړې کړلې په دا دنیا کې وخته دي نوي یونیورس کریټ کوي داسې سوچونه راوړي په دنیا کې نن بله دنیا در جوړوي سپوږمۍ ته په رزونه بنیاد باندې خلک داسې درېمي لکه میشتوس چې د یوه ملک نه بل ته په جزیره نه کې میشتوس د هېڅ شی نشته سره یک یو کاروبار سر ورپسې درېدلی دی د ځان غذایي ول څومره میږ مفلوجي څومره میږ خروبي هر یو سړی په ټینشن کې دی د ده خپل ژوند د راونولو دپاره دا ځوانون په ځون سوچ وکړئ مشرونه خو ذمهواري درکړې دي هر کور مشر چې نن وخت دا دو چې کو اکټیویټي د دوی خپل زور کو په کور ذمهواري میشتو سره است علاقې ذمهواري میشتو سره دي دا ورته یا په ځون پوهېږئ یا نه خو سبا ورته د علاقې په نوم خلک سره کښېنئ سبا درته خبره کې د خلک سره د وطن ته شیونه راوړئ که ته د دغه شي ذمهواره په ځون ګڼئ که ته سبا ته مزدور ووځې دا د ذمهواره جوړېږي نن ووځه د زړه ووځه او د دغه وطن د خلک د خدمت سره وځه نوره ډېره مهرباني بیا و کمپني نه درته کې مشترکه سوچ درته راوړي انشاءالله چې خپل نه څومره کوشش وي د ځون د ووټ دپاره ووټ وکمر کوئ بیخي نه درته ووټ خو نه یو ښه سوچ هر کونسلر ته به ورکوه هر نماینده ته به ورکوي دا 15 کسان درېمي چې چا سره کښېنئ چا څوک څوره پوهوي چې سبا دې ورته په سړي باندې سترګې نه وي ټیټې همیش تر تلای شي شیین ورکوی شي توس ډېره مهرباني ډېره شکریه وخت مې درخوا وخواست سلام عمرین درته په شلیکه که بل څوک وي د چا پوښتنه وي د چا رایه وي هر سره شریکوی شي کنې نور بیا نور فارغوي مهرباني شکریه